وعن عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. باب په بیان د حیض کې د حیض تعریف مخکینی درس کې تیر شوی وو او بعض احکام د حیض غم تیر شول. بنانی درس کې به بعض نور احکام د حیض متعلق غ ذکر شي. نو په دې باره کې نن حدیث د ام عطیه راوړي. ام عطیه دا یو انصاریه زنانه ده، د انصارو زنانهونه ده، ډېر روایتونه ترې نقل شوي دي. قال د فرمای كنا مغولا نعد القدرة چې موږ به نشمارلو القدرة خړوالی و الصفرة او زیړوالی. یعنی مطلب دا چې د حیض د ځای نه به چې کوم خړوالی یعنی خړې اوبه راووتلې یا به زیړې، نو دا به موږ نشمارلو په چا کې په حیض کې کله، یعنی بعد الطهر شیئا وروسته د طهر نه هیڅ شی به موږ نه حسابول. مطلب دا چې دا به موږ په حیض کې نه حسابول. د دې حدیث مطلب دا دی چې په زنانه باندې حیض راشي او د حیض مدت تمام شي، اوش په تمام شي، زنانه پاکه شي او غسل وکړي. د غسل نه وروسته په زنانه باندې بیا دغسې لږ غوندې د ځای د حیض نه څه راشي، خړې اوبه راشي یا دارنګه زیړې، نو دا به د حیض نه حسابېږي. زنانه به مغسې لمونځ کوي، مغسې به اودس کوي، مغسې به روژه نیسي، مغسې به خاوند ورسره ملاویږي. یعنی دا به زنانه په دې شک کې نه چې وي چې آیا دا به اوس حیض وي که به نه وي، نغه مدت پوره شوی دی او دا په حیض کې نه حسابېږي. بله مسله دا ثابته شوله کله چې دغسې اوبه د زنانه نه په مدت د حیض کې وي، یعنی کله کله داسې کېدلی شي یوه زنانه باندې وینه راماته شي، نو 2 ورځې وینه وي، 3 ورځې بیا منځ کې لږ وخت دغسې اوبه راشي، نو دا به په زمانه د حیض کې چې وي نو دا به حیض حسابېږي. او کله چې زمانه د حیض تېره شي مدت 6 ورځې او زنانه پاکه شي، دغې نه وروسته دا اوبه راځي، نو دا به بیا په حیض کې نه حسابېږي او زنانه به هماغسې لمونځ او اودس کوي. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان اليهود كانت اذا حاضت المرأة فيهم. انس فرمای وی چې يهوديان به وو اذا حاضت المرأة کله به چې وزنانه حیضه شوله په دوی کې، فيهم په دوی کې، لم يؤكلوها نو دوی به د هغې سره خوراک نه کولو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نبی علیه السلام فرمایل اصنعوا كل شيء الا النکاح، تاسو زنانه سره هر شی وکړئ سوا د چا نه، سوا د نکاح نه. نکاح نه مراد جما ده، یعنی سوا د جما نه، جما مه ورسره کوئ، زوالی مه ورسره کوئ او نور هر څه ورسره کولی شي. لکه وروسته حدیث د عایشې په دې باندې دلیل دی. په دې کې د یهودیانو افراط ثابت شو. یهودیان دومره افراط کوونکي خلک چې هغه زنانه چې په هغې باندې به ماهواري مرضي راغلله، نو دوی به د هغې سره څه نه کوله، خوراک به یې نه کولو، څښاک به یې نه ورسره کولو او دارنګه د کور نه به یې وایستله. او نصارا بیا په دې باب کې تفرید کولو. تفرید یې دا و چې کله به زنانه حایضه شوله نو دوی به جما هم ورسره کوله، نو دوی تفرید کولو او یهودیانو څه کولو، افراط کولو. دا دواړه ګناه ده. لیکن اسلام چې راغی، اسلام ویل چې نه، یوازې تاسو همبستري جما نشئ کولی، نور هر څه ورسره کولی شئ. مطلب دا دی چې خوراک ورسره کولی شي، څښاک ورسره کولی شي، پرېوتلی شي ورسره، دا کولی شي. نو د دې نه مسله ثابته شوله چې اسلام وسطیت دی، وسطي دین دی، افراط او تفریط پکې نشته دی. نو د زنانه سره هر څه کولی شي، هر څه کول ورسره پکار دي.
زنانه په خپل کله کله څه کوي هغه خپل ځان بې عزته کوي یعنی بعض کارونه دوی نه کوي ولا زه مریض یم نه ورخښتولی شي دارنګه ډوډۍ پخولی شي نور کارونه الله سي پاک دي هر څه کار کولی شي یو ځل عائشه رضی الله عنها فرمایي رسول الله ماته ویل چې دا جای نماز راکړه مات مصلا ورته وي ما ورته چې زه حایضه یم مریض یم نبی سم فرمایل چې حیض خو ستا په لاس کې نه دی کنه دا خو یو پټه مریضي ده او پټه ګندګي ده د دې وجه نه مخکې حدیث تیر شوی ده عائشه فرمایي چې کله به زه حایضه وم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به زما په غیږه کې سر کېښودلو او بیا به قرآن کریم تلاوت کولو دارنګه عائشه فرمایي چې رسول صلی الله علیه وسلم به په اعتکاف کې وو او ما زه په کوټه کې وم نو سر به را دننه کلو ما به د نبي صلی الله علیه وسلم سر وینځلو یعنې دې نه معلومه شوله چې زنانه ټول کارونه کولی شي مخکې احکام ذکر کړل دا چې مسجد ته نشي تللی قرآن ته لاس نشي وروړلی طواف د بیت الله نشي کولی لمونځ به نه کوي دا شی نه به شریعت کې راغلي دا احکام دي وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یامرني امر به کول مات فاتذرو نو ما با لنګ وهلو فیباشرني نبی سم به زما سره یو ځای کېدل وانا حایض او زبا حایضه وما نو دا حدیث مشتمل دی په بعض نور مسائل سره یو مسله دار وتلا چې بدن د حایض زنانه پاک دی بدن د حایض زنانه څه دی پاک دی د دې وجه نبی نبی اسلام څه کولو د غیر سره خپل بدن یو ځای کولو مباشرت څه ته ویل کی څرمن د څرمن سره پوستکی سره لګول دي او مخکې حدیث تیر شو الا النکاح جما نشته نور داسې کولای شي نارینه د خپل زنانه سره بدن د بدن سره ولګوي ورسره یو ځای پریوزي و بستر کې دا کارونه کولای شي نو بدن د حایض زنانه پاک دی دارنګه جامې پاکې دي دغه خوله پاکه ده دا شی نه پاک دي بعضې زنانه په دې کې د ځان نه بعضې کارونه کوي کله چې و زنانه په کومه جامو کې د مریضي تیره کړي د جامې پاکې وي که نه په دې باندې حیض وینه نه ده لګېدلې اوس خو الحمدلله اسباب ډېر دي نو هغه استعمالوي نو چې کله پاکه شي بیا همغه جامې پاکې جامې بیا د سر نه وینځي نو دا کار دوی هسې د هغه نه کوي د زیاتې تقوا د وجې نه لیکن دا تقوا نه ده او ځان ته یې سخته کړې ده نه دا جامې پاکې دي د دې سره لمونځ کېدلی شي نو دوی بیا د سره وینځي نو داسې افراط دی په دین کې نو د دې وجې نه شریعت د زنانه سره د حایضي زنانه سره یو ځای والی دا جایز کړی دی ورسره یو ځای کېدلی شي خو سوا د چا نه سوا د جما نه جما به نه ورسره کوي نور بدن نه فایده اخیستلی شي نو فیباشرني نه بله فایده داره ووتله چې د زنانه د نور بدن نه فایده اخیستلی شي د نور بدن نه فایده اخیستل کېږي بل حدیث راوړي په دې کې وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الذی یاتی امرته په باره د هغه سړي کې چې هغه راتګ کوي خپل ذات راتګ نه مطلب دا دی چې جما ورسره کوي وهي حایضون چې د زنانه حایضه وي داسې و زنانه ده چې هغه په حالت د مریضۍ کې ده خاوند او مېړی ورسره یو ځای کېږي جما ورسره کوي نو قال فرمایي تصدقوا بدینار تصدق به کوي یعنی صدقه کوي به یو دینار د سرو زرو وي او بنسبه دینار یعنی مای دینار د دې حدیث نه مسله دا راوتله چې د حایضې زنانه سره یو ځای کېدل دا څه دي دا حرام دي که چېرته یو سړی ورسره یو ځای شولو نو د دې لپاره بیا څه شی کفاره ده ډېر انسانان دغسې دي چې هغوی په دغې وختونو کې یو ځای کېږي یعنې دغسې کسانو باره کې ما اورېدلي دي زنانه ورسره راځي وي او دارنګه نارینه هم په دې باندې راځي وي نو شریعت د هغې لپاره کفاره ښودلې ده کفاره څه ده که دا کار یې وکړلو
یا به 1 دینار ورکوي یا به نیم دینار ورکوي. بیا تطبیق د دواړو دا دی چې په یو حدیث کې راغلی دی چې دینار او نصف دینار کوم یو به ورکوي. نو تطبیق د حدیث دا دی که چیرته په اول وخت د چا کې مریضۍ کې ورسره یو ځای شولو نو بیا به 1 دینار ورکوي، او که چیرته په آخر د مریضۍ کې ورسره یو ځای شو بیا به نصف دینار ورکوي، نصف دینار. او دې ته هم د شریعت عدل وایي، شریعت عدل کړی دی، انصاف یې کړی دی. وجه دا ده چې ابتدا کې یو ځای کېدل په دې باندې بسته دینار ښودلی. وجه دا ده چې اوس خو د بیخي ابتدایي ورځې دي، ولې صبر نه کوي، ولې صبر نشي کولی. او هر چې په آخري ورځو کې د شاید مثلا د سړي حاجت پیدا شوی وي او خپل شهوت یې نه وي کنټرول کړی، د کار ترې نه شوی وي، نو بیا شریعت اساني ورسره کړې ده چې تاسو نصف دینار هغه کړی صدقه کړی. نو دا مسله ثابته شو. او بعض علما په دې کې دا هم ویلي دي چې دا حدیث ضعیف دی او په دې باندې هیڅ هغه نشته، ګناه یې کړې ده، توبه دې وباسي. دا مسله ثابته شو. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الیس اذا حادت المرأة لم تصلي ولم تصم. ایا نه داسې کله چې وزنه حایزه شي لم تصلي هغه لمونځ نه کوي ولم تصم او نه روژه نیسي، داسې نه ده. ولې نه دغسې ده؟ د عایشې رضی الله عنها نه پوښتنه شوې وه په دې باره کې. نو عایشې رضی الله عنها ورته فرمایلي چې انت حروري آیا ته د خوارجو نه چې دا خبرې کوي؟ نه چې نه ځان پوی کومه. نو بیا عایشې ورته وفرمایل رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل چې په زمانه د رسول الله کې به موږ باندې حیض مریضي راتلله نو موږ ته به امر نه کېدلو د چا د لمانځه د ګرځولو، او دارنګه امر برته کېدلو د چا د روژې را ګرځولو. د دې حکمت دا دی چې لمونځ هره ورځ دی، هره ورځ دی، په ورځ کې 15 کرته لمونځ دی. نو اوور ورځې چې سړی لمونځ ونه کړي نو د اوو ورځو قضایي راوړل د سخت دي، ګران دي، مشقت پکې دی، سختي پکې ده. نو د دې وجې نه شریعت اساني کوي. نو ویلې چې لمانځه قضایي به نه راوړي، د روژې قضایي به راوړي. د دې وجې نه چې روژه په کال کې یو ځل ده، په کال کې یو ځل ده، او دغه مریضي په میاشت کې یو ځل وي. نو دا تقریبا 9 روژې به جوړې شي یا به 6 جوړې شي. نو په دې کې مشقت او سختي تقریبا ډېر نشته. نو د دې وجې نه زنانه به د روژې قضایي راوړي او دارنګه د لمانځه قضایي به نه راوړي. او نور دغسې مسائل هم پکې به د وروستني حدیث کې شته، لیکن دا مسائل مخکې موږ بیان کړل. د دې نه وروسته به باب د چا شروع کېږي؟ کتاب الصلات به شروع کېږي، د لمانځه بحث. تر دې د پورې طهارت خبرې ذکر شولې چې دا به انشاءالله راتلونکي درس کې بعضې پوښتنې به وکړو. که چا زده وه د لازمي نه ده چې خامخا عام پوښتنه کوو. د دې پورې طهارت مسائل بیان شوله. انشاءالله راتلونکي درس کې به بعضې پوښتنې وکړو چې ملګرو څه زده کړي که نه دي زده کړي. لنډر د اوداسه فرایض څومره وو، نواقض الوضو څه شی دي، دغسې د سره یاد کړئ بعضې مسایل. او دارنګه د خفینو مسله وه، د مسح په موضوع باندې، په جرابلو باندې، او دارنګه آداب د قضا حاجت وو، بیت الخلا ته د تګ آداب، دا مسایل ذکر شوي وو. او بیا به انشاءالله کتاب الصلات د لمانځه بحث شروع کېږي. الله رب العالمین دې موږ ته بصیرت په دین باندې را نصیب وګرځوي. وبالله تعالی توفیق.